سلامونه. کوچای ملا دا د هیواد د نامتو او ځانګړي سبک لرونکي شاعر او لیکوال استاد محمد صدیق پسرلي اثر دی. زه حکمت آرین یې درته وړاندې کوم. اتمه برخه. د دوبي څیله وه، هوا توده او تربت وه، لمر په مځکه خولې لګولې، په هر چا روڼې خولې راماتې وې. د شمال وزرونه به تاویل چا چې ورتړلي دي، پاڼه هم نه رپېده. خانګي په کور کې پښې غځولې وې. نن چیرته د خدمت وار نه و، لوڼه او زامن ورباندې راټول شوي وو. چا څه غوښتل، چا څه. خانګي ګڼو فرمایشونو له یوې خوا، ګرمي له بلې خوا او خپل تشجیب لا ګوښی ځوراوه. په اوړي کې کوزدې ودونه سړې هوا ته ټال شوي وي. کندهاري پوندګان هم الاغ ته ختلي وي. په مني او په ژمي کې د جیبونه نه تشیږي. هم کلیوالو حاصلات اخیستي وي، ښه لاس ورته نیسي، هم کوچیان پر ځای وي. د کوزدو ودو وخت یې وي، د ته په هر واده کې ښې پیسې ورکوي. اوس یوه خوا هم نه وه، خو د لوڼو زامنو وخت نه پیژانده، نه پوهېده چې د دوی ناغېړیو ته څه ووایي. په دې وخت کې ور خلاص شو چې ویې کتل د مشر ورور وزیر ګل و. په خوشحالۍ ورپاڅېد. دوی دواړو دا څو کاله نه و سره لیدلي. وزیر ګل په شاجوی کې اوسېده، دوی دلته. په ډېرې مینې یې روغبړ سره وکړ. یو د بل په لیدو ډېر خوښ شول چې پوښتنه یې ورسره وکړه. کورونو ته یې هم خیر و. ورځ یې په خندا او خوشحالۍ سره تېره کړه. ماخوستن وزیر ګل څوکه ور وډنګوله چې کمې ور یې به په ورورۍ مې نه شرمېږي. نازنینه به حسن ګل ته راکړي. زه په دې سره دوبي صرف دغې خبرې ته درته راغلی یم. خانګی ناڅاپه ګیر راغلی و، خوله یې ورته وڅپوله. وزیر ګل ټینګ و چې یا به هوره ته وایي یا به یې سمه راسره پرې کوي چې نه مې ورور یې نه دې ورور بولم. لالا ولې یې سره له څه به یې اخلې؟ کراره ده، خیر یې غواړه. څو ورځې به زموږ ژوند ژواک وګوري، وطن به ووینې، سا به جوړه کړي، بیا به په کراره سره وغږیږو. د قسمت خبرې دي. که یې قلم سره وهل شوی وي، له تا به ولې غاړه غړوم؟ که نه وي وهل شوی، بیا نو نه تقدیر بدلولی شي نه زه. بېشکه تقدیر څوک نشي بدلولی، خو زه ډارېږم چې تر موږ نظر وانړوي، ځکه چې اوس زه ستاسې ژوند ژواک ته ګورم، راته په بده هوا کې ښکارېږي. که دې خوښه نه وي، بې ځایه مې په ګرمۍ مه وهه. خانګی په خوشامندو څو ورځې مهلت ترې واخیست چې په کور کې سلا وکړي. وزیر ګل سبا ته لاړ چې د امام صاحب زیارت وکړي، او تر هغه وخت چې دوی سلا کوي دی به د امام صاحب او ارچي په وطندارانو یو چکر را وګرځي. هغه لاړ. خانګي له ښځې سره سلا کوله. ښځې، لوڼو او زامنو یې سړی سره خوله خوله کړ چې موږ له ډمتوبه تښتو، ته مو بیا ورته تړي. که تا ته بل کار نه موندېږي، په لوڼو به دې میړه نه وي درېدلی. پرېږده چې یو بل مسلمان پیدا شي. که له ورور سره وروري ټینګوې، په لوڼو یې مه ټینګوه. که یې وروري در سره پالله، بې له دې به یې هم در سره وپالي. که یې نه پالله، پلمې ډېرې دي، نو اولاد ولې خواروي؟ خانګی خوار په دوو لارو کې حیران و چې په کومه لاړ شي. که د دوی مني، ورور ته به څه وایي؟ هغه خو سمه دمه کرښه ورته ایستلې ده. له وروري یې لاس خیږي. که هغه ته هو کوي، د کور بدي ور په غاړه کېږي. پر سیره پر بدي بد هم نه وایي. دا خپلوي خو یې په ډمتوب بلمیخ هم ټک وهي، بیا به څرنګه ترې خلاص کېږي؟ بله ورځ چې وزیر ګل راغی، د معافي ترې وغوښتله. هغه دلیل ترې وغوښت چې ولې سیال دې نه یم، ورور دې نه یم، زوی مې رنځور غاړی، پک پمن یا لیونی دی، که څه بله خبره ده. خانګي په ماته خوله ورته وویل خدای دې نه کوي، په هیڅ هم نه دی، خو قسمت به نه وي. له څه بحث وروسته وزیر ګل پوه شو چې د ښځې خوښه نه ده. پنډه یې ور واخیستله او بې خدای پامانه یې ورڅخه لاړ. خانګی وروسته خبر شو چې بیرته شاجوی ته نه دی تللی، بلکې په نږدې کلو کې ځان ته د کور ځای ورسره ډمګري غواړي. ځینو خلکو چې ورسره ومنله، په درستو خلکو پسې ونه ګرځېد، لاړ او کډه یې راوستله. د وزیر ګل زوی حسین ګل زلمی و، هم په ډول کې تر خانګي تکړه و، هم په خدمت کې. هم یې حجامت ښه زده کړی و. په لږ وخت کې نیم ولس له خانګي واړه و چې کله د کډوالو کډې له الاغه راورسېدې، د هغوی ودونو ته یې هم لار وموندله. هغه روزي یې هم ډېره برخه ترې کنډه وکړه. خانګي ته د ورور خیر نه ورسېد، خو چې په خپل ګریوان کې به یې وکتل، د هم نه و ورپورې کتلې. د خانګي ښځې به خانګي ته ویل دی ستا ورور، وطن دې ور پرېښود، په هغه موړ نه شو، دلته در پسې راغی، ستا په رزق چو شو، تالا لور هم ورکوله. خانګل ځواب نه درلوده. هم ځان ورته پړ ښکارېده، هم هغه ښه نه وکړي. کله به یې دا متل په زړه شو چې وایي زه او ته یو له یوه نسله، زه اصل شوم ته کم اصله. ځان ته به یې توکل. بیا به یې فکر وکړ چې
که مې ورور بیړه نوی کړي او ژرې خاورې نوی را په خوله کړي، زما چیرته سم نوک خښ شوی وای، په خپله مې دا وظیفه ور پرېښوده. دی نه غواړي چې زه دې هم په ګېډه موړ یم یا له دې ډمتوب څخه ځان وباسم، ځکه راغی زما پر رزقي خاورې را واړولې. وزیرګل زما ورور نه دی، زما دښمن دی. زما هیلې امیدونه یې را خاورې ایرې کړل. نه مې ورور وو، نه مې ورور دی، نه مې د ورور شي. نور به سنت سلام نه ور واچوم. چې دا عزم یې وکړ ټمبه به ګرځېد، راشه درشه یې ورسره بنده کړه. وزیرګل په ځان نه راوړه. وراره یې په مرورتوب پوه شو. نوره یې هم خوش خدمتي زیاته کړه چې له دې عمله یې ورځ په ورځ د فعالیت څخه ځان ته پراخېده. د شاوخوا کلیو اکثره خانګل ته ځواب ورکړ. خانګل په قوطه کې ځای شوی و چې تر پوزه به دې ونیو، ساه یې ختله. شرف الدین هم په دغو ورځو کې له ملا صاحب سره بیخي شلولې وه. چپړاسیګري یې پرېښې وه او کډی امام صاحب ته بیولې وه. خانګل ملا صاحب ته د ورور له لاسه سر ور وټکاوه. ملا صاحب هم ورته وویل د نن سبا ورونه اکثره داسې دي. شرف الدین ته نه ګوري چې ما د خولې ګوله ورسره نیموله. درست عمر مې مشر کړی و. هستې نیستې مې د ده په مخ کېږدوله. دی په پردۍ نظرۍ راڅخه مرور شو. د حاجي صاحب کور ودان ځای راکړ، امامت یې راوسپاره، مالي مې کړم، ښه غږ را باندې کوي، محتاج مې نه پرېږدي. له غنې دانې تر پروړې او رشقې، حتی د سونګ تر بوټو هیڅ راڅخه نه سپموي. په سلګونو نیالونه یې راکړل چې باغ ور باندې کېږدم. نور خو به زه د ده د جایداد مالک نه یم چې شرف الدین یې ناظر وټاکم. شرف الدین وایي ملا له زړه نه کوي، که وکړي حاجي یې خبره په مځکه نه غورځوي. له زړه څرنګه وي؟ یو دوه ځله مې ور یاده کړه. حاجي صاحب تر غوږ تېره کړه چې بیا مې ور یاده کړه. وچې راته وویل شرف الدین به ستا ورور وي، ستا به ډېر څه ور باندې لورېږي، خو که ستا سترګې نه وای ما به په کلي کې نه و پرېښی. پاته شوه ناظري. نور نو انسان ته رموز پکار دی او خره ته سوټی. اوس ته ووایي چې ما به څه پکې ویل؟ نور د خبرې ځای پاتې نه و. شرف الدین به څوک پوهوي؟ هغه دې خدای پوه کړي. وزیرګل هم دغسې در واخله. ښه به دا وي چې دواړه په خدای وسپارو، د هر چا دې خپل عمل مل شي. 10مه برخه. ژمی په تېرېدو و. د ژمي جامې یوه یوه له اوږو ښکته کېدې. تنکیو وښو په ویره ویره سرونه له مځکې رایستل. هوا پسته شوې وه. واورې بس د غرونو پر سرونو ښکارېدې. د خانګې د دماغ باد وتلی و. نه هغه چرګان ور رسېدل، نه هغه پلاونه، نه یې د لوڼو نازونه اخیستی شوی، نه د زامنو. خواري یې منلې وه، خو د ښځې یې لا د ډم له نامه بد راتلل. له دې تمبول یې د وتلو په تلاش کې وه. اوس یې یوازینۍ لار دا تشخیص کړې وه چې لور کوم شتمن سړي ته ورکړي. د لور په ولوره او د زوم په شتمنۍ پورې به یې کار جوړ او په خلکو ګډ شي. دا چې به د هر چا کره ورغله، دا خبره به یې ضرور کوله چې لور مې وزیرګل خپل زوی ته غوښته، چې ور مې نه کړه راکړه شو او دلته یې کلی راڅخه نیم کړ. پروا نه کوي، هر څوک خپل قسمت خوري. زما دغه لږه برخه هم تر خوله تېره ده. په دغه لږ به صبر وکړو. خدای مې دې اولاد ته له بلې خوا روزي ورکړي. نه غواړم چې لوڼې او زامن مې دې هم ډومان وي. یوه ورځ له ارچې د یو ډم مرکه ورته کېناستله. لور یې ورڅخه غوښته. خانګي په زړه کې ګوړې ماتولې چې ګوندې بیډۍ مې میره شي، خو بده یې دا وه چې بیا هم ډم غوښته. په ښځې او اولاد ډاډه نه و. د یوې اونۍ مهلت یې ترې وغوښت چې سلا مشوره سره وکړي. لومړی یې ښځه نه قانع کېدله. ویل یې دا خو یې میمزرما، بیا میمزرما شوه. له بارانه تېښته تر ناوې لاندې مو شپه شوه. ما خپل لیورزوی ته نه ورکوله، اوس یې پردي ډم ته څرنګه ورکړم؟ هغه ته مو چې نه ورکوله، یوه هغه د تا خبره ډم و، بله دا چې په نه څه به یې زموږ خوله ایستله. مشر ورور مې و، څه به مې ورته ویل؟ په خپل غوښو خوله نه لګېږي. له دې سړي به په راولور واخلو، خپل کار به ور باندې جوړ کړو. بله دا چې د مځکو وکیلان اکثر پارچي کې اوسي. دی له ټولو سره وشړ دی، ګوندې موږ ته هم یوه لار را جوړه کړي. له څه بحث وروسته یې ښځه له مجبوریته قانع شوه. هفته وروسته یې 30,000 افغانۍ په غاړه ورکېښودې او مالګه یې ورکړه. خانګی بیا خانګل خان شوی و. د کلي چرګان او هګۍ به بیا د ده په کور کې مصرف کېدلې. دیګ به یې بیا 2 وخته باندې کړی و. اولاد یې بیا ښوی جامې پیدا کړې. 2-3 میاشتې وروسته یې واده ورکړ او پیسې یې ټولې ترې ګوتو ته کړې. ملا صاحب ورته وویل خانګل خانه وروره، که یې بده نه منې یوه خبره درته کوم، په ګټه به دې وي. ملا صاحب ولې به یې بده منم؟ ستا خبرې هر وخت زما په خیر وي. ډېرې روپۍ په لاس درغلي، که د ګېډې ومنئ ایله به مو ترژمې وباسي. ښه به دا وي چې ګېډې ته سوک ورکړئ، ګزاره کوئ، سبا په نظر کې ساتئ. که اوس هم د مځکې او جایدادونو په فکر کې یې، روپو ته د ضرورت پیښیږي. که د دوکان خیال لري، د دوکانداري خو روانیږي په سرمایې.
چې څومره د سرمایه ډیره وي هغومره به د ښه دوکان ور باندې جوړ کړی وي. په هر حال له خپل مصرف سره پام کوه، که د ورځې 1000 روپۍ هم خرڅ کړي په دې به دې نه څوک خان وبولي نه به د ډم نوم له ځانه واړوي، خصوصا چې بله ورځ د بیا شونډې وچې وي او مخ دې نه اوړي. په هر چا ځان او اولاد ګران وي، خو هر چا ته چې ګوري څه خوري څه پرېږدي، هر څوک زامن لوڼې نازوي خو د وس په اندازه. خانګي د ملا صاحب خبره د ځان په خیر وګڼله، نیت یې وکړ چې سر لننه به پر نفس پښه ږدي، د ګېډې به نه مني، هڅه به کوي چې ورپاتې سرمایې خوندي پاتې شي. ګوندې چې دا ډول بدمرغه یې له غاړې ولوي یو د پردیو ویښتو له وباله نور ځان وساتي. خو په کور کې اولاد د روپو کوټه لیدلې وه، هر وړ خواړه یې ترې ستوني نه تېرېدل، چې هر څومره یې ورته وویل د هیچا زړه سپماته نه ټینګېده. د هغه متل په مصداق چې وایي پوی کړه په خوله یې کړه سبا به ګګن نور راوړي، د سبا غم له چا سره نه و. هر یو به ویل 2 ورځې ژوند دی، ښه ولې نه تېروو، سبا ته بیا خدای باچا دی. د خانګي له جیبه چې به 1 روپۍ وتله داسې ورته ښکارېدله چې د ارزوګانو له کلاڅو کې وخښته راغورځوي یا یو پټی کرلې مځکه له لاسه وځي. ډېر به ورباندې زهیرېده، مګر چاره یې نه وه. د کور غړو لاسونه ورته یو کړي وو، مجبور و چې کټ او سړېدا ته ورنه کړي. لوڼو او زامنو د خانګي خوار ارمانونه په پوره اشتها خوړل او د به په پټه خوله ورته کتل. د ژمي واوري لا ځای پر ځای په سیوري کې پرتې وي چې د خانګي کڅوړه تشه، نغره یې سوړه او دیګ یې په قرار شو. ملا صاحب ورته وویل له دومره چرګانو چې په روان کال کې دې وخوړل کومه بڼه یا هډوکی در پاته دی که یا؟ ملا صاحب ولې مې په پرهرونو مالګې شیندې؟ خدای دې څوک د لوڼو او زامنو ناټکي نه کړي، دوی دي چې تر کمرو یې غورځولی یم او لا مې غورځوي، چاره نه لرم. ښه شوه چې هغه زهرمڼې تمامې شوې، اوس به مې هډونه مځکې ته ورشي. زه دې په زخمونو مالګې نه دوړوم، دا درته وایم او پخوا مې هم درته ویلي و چې دا دې له اولاد سره نیکي نه ده چې 5 ورځې یې خولو ته ګوري چې څه غواړي هغه ورسوي، 6مه ورځ دې په نظر کې نه وي. اوس که خدای مکړه کوم یو در ناروغ شو د علاج وس به یې نه لري، بله دا چې کلیوالو به در باندې څه لورول. اوس چې ستا فضول خرڅیو ته وکتل ګمان نه کوم چې در باندې ورحمیږي. دا چې ته وایې اوس مې هډونه مځکې ته ورشي چې په هستۍ په آرام نه شوي، په نیستۍ کې به څه آرام شي؟ اولاد دې څه غم لري؟ که غم وي بیا به هم د لالي په سر وي. رښتیا وایي، خو څه به مې کړي وای، واک اختیاري راڅخه اخیستی و. ما ته داسې ښکاري چې ښځه د هغومره د خپلې ګېډې مني لکه څومره چې ته د دې منې. پارسیوان متل کوي به بهانه بچه مادر میزنه کلچه. که داسې نه وای د اولاد په کوټه به نه درته درېده. رښتیا دې وویل، وایي چې ورانه ده له خانه ده، خو څه وکړم چې پورته توکم پر مخ مې لګېږي چې ښکته توکم په ږیره مې لګېږي. بیا هم درته وایم چې په انسانانو کې اصل او کم اصل نشته، ټول د یو بابا اولاد یو، هر څوک په خپل عمل ښه کیږي. کار کسب پیټ پیغور نه دی، که عیب دی په بیکارۍ کې دی. که هر څوک خپل کار ته سر ټیټ کړي او خپل وظیفه په ښه توګه ترسره کړي، هم به یې ګټه کړې وي، هم به د خلکو تر پام ښه وي. د خانۍ هوا له سره وباسه، په وچ لینګي مه بنګې کېږه. ښه ډم تر بد خان په سل چنده ښه دی. نو ستاسې له خپلې پیښې ولې زړونه تور شوي دي؟ د ټیټوالي احساس په لوی لاس ولې تقویه کوي؟ د ملا صاحب خبرې ښې وې، خو د خانګي د زړه غوټې نه ورباندې خلاصېدې. په پټه خوله ترې پاڅېد او ولاړ. ملا صاحب هغه کال هم د ښوونځي په خدمت او د خپل ملک پټي په پالنه تیر کړ. کله به په چاردره کې و، کله په ارچي کې. باغ یې ښه وده کړې وه او ولي هم ښې رابوټېدلې وې. له ولسوال سره یې هم هغه شان د شکونو په تیارو کې لیدکاته کېدل. ولسوال په دې نه و موافق شوی چې د ملا صاحب څیره په وضاحت سره وویني او د ده په هکله نهایي نظریه قایمه کړي. برسیره پر دې چې په 15 ورځو کې به یې په خپله هم ورسره لیدل، 2-3 تنه نور یې هم موظف کړي وو چې د ملا صاحب حرکات وڅاري او راپورونه یې ده ته راوړي. په خپله یې څه مواد لاسته نه و ورغلي، راپورونه یې هم ګمراه کوونکي وو. کله به داسې راپور و چې ملا صاحب یو مرموز انسان دی، مرموز کارونه کوي، هم په پلمه ارچي ته ځي راځي او هلته یا په امام صاحب کې له مختلفو خلکو سره ګوري، له هر وړ خلکو سره یې راشه درشه ده. کله بل راپورونو څخه دا نتیجه ترلاسه کېده چې ملا یو لاوبالي له پښو سپک او حریص سړی دی، تر ناسته په ولاړه خوښ دی او تر حضر په سفر راځي. ولسوال ته دا راپورونه هم هوایي ډزې ښکارېدې. ملا صاحب دلته او هلته ډیر خلک پیژندلي او په مختلفو قومونو کې د مختلفو سویو یاران موندلي و چې بیکاره به وو. کلی په کلی او کور په کور به یې د یارانو پوښتنه کوله، تا به ویل څه یې ورک کړي دي، په کومه ورکه پسې ګرځي. خو چې دا ورکه به څه وه هیڅوک هم نه پوهېدل.
چې بیا کال رانوی شو د ملا صاحب بادامو شګوفه راوړه. ونې لا ولاړې وي خو څانګو یې د ګلونو تاجونه پر سر کړي وو. د ملا صاحب یو ارمان تر سره کېده، ډیر ورته په تمه و چې ورته کتل بې د بې څښتنه باغ ساتنه یو مشکل و، که یې ورته رالیږل بل مشکل، ځکه چې نه یې کور جوړ کړی و نه یې د معلمۍ له معاشه سترګې پټولی شوی. فکر یې وکړ چې کډه راوکړي، چیرته به اړوي، په سپین ډاګ خو شپې نه تېرېږي، که یې نه راولي شګوفې یې ولیدې ثمر به یې نه ویني او ممکن ماشومان یې د ونو څانګې په غوره کې ورماتې کړي. د کور مازله لا دومره ګرانه نه وه چې یو دوه خونې یې جوړې کړې وای. کوچه یې سړی و، تر خوله یې تېرې وې، چمبر به یې بیا په کراره ترې ګرځولی و. د اومو خونو لوی مصرف د پوښلو لرګي وي، د لرګیو واده حاجي صاحب ورکړې وه. د بادامو تر پخېدو یې خونې پټېدې. پاتېده د معلمۍ خبره چې که راولېږدي له معاشه یې لاس خېژي، چې دا تنخوا هم ورباندې ودرېږي، کور به پسې چلوي. یو دوه شپې یې په دې خبره غور وکړ، بالاخره یې د حل لار وموندله. په ارچي کې د شاوخوا کلو سپین ږیري د یوه کلیوال ښوونځي جوړولو ته ولمسول چې کله د هغو موافقه حاصله کړه، د خلکو له خوا یې عریضه ولیکله. د پوهنې لوی مدیریت ته یې وروړه. مدیر هسې هم ورسره جوړ و. د نویو ښوونځیو منظوري هم راغلې وه. فوراً یې امر ورکړ. څو وخته وروسته یې ښوونځی پرانستل شو چې ملا صاحب یې لومړنی ښوونکی و. ملا صاحب پخواني ښوونځي ته شا کړه. په ارچي کې د نوي ښوونځي په آبادولو او تدریس لاس پورې کړ. ډیر ژر د لومړي ټولګي تعلیم پیل شو چې د بارانونو موسم په تېرېدو راغی. د کور په جوړولو یې بنا وکړه. هغه هم د شاوخوا ځینو خلکو په همکارۍ ژر سرته ورسېد. بادام لا نه و پاخه شوي چې ملا صاحب کډه راورسوله. د ملا صاحب باغ دوه برخې وه. لومړی برخه یې چې 4 جریبه به و، 3 کاله پخوا یې ښی و چې لږ تر لږه یې حاصل نیولي وه. دوهمه برخه یې چې هغه هم د غومره مځکه نیولې وه. سږ کال یې څه ناڅه نیالان پکې ایښي وه، څه تېر کال. ملا صاحب په ارچي کې لا ښه وځلېد، ځکه چې یو یې پارسي ښه شوې وه، له ازبکو سره به بې تکلفه غږېدی شوی، بله دا چې د ازبکو او ترکمنو له دود دستور سره لا په چاردره کې بلد شوی و. دلته ورسره اشنا راغلی و. برسیره پردې هلته د حاجي صاحب په شعاع کې د شخصیت تت غوندې وه. دلته تر د خولور منور او جهاندیده سړی نه و، هغه هم په هغه نږدې شاوخوا کې چې 2-3 میاشتې ووتلې. د چاردرې ولسوال ارچي ته رابدل شو. په ارچي کې بیا له ملا صاحب سره وکتل. په زړه کې ورته خوښ شو چې له لاسه الوتی مرغۍ بیا لومې ته رانږدې شوی. پوخ یقین و چې یو ورځ به یې نقاب له مخې اخلي او اصلي څیره به یې ویني. که داسې وشول لوی بری به یې په برخه شي. د ملا صاحب د مځکې نه خاوره ښه وه، نه یې کافي اوبه لرلې، ځکه یې حاصلات ښه نه وو. علاوه پر دې بزګر یې هم حریص سړی و. د ده پر مځکې برسیره یې 2 استحقاقه د نورو هم کرله، نو خدمت یې هم سم نشو کولی. د یې صرف بادامو ته په تمه و چې هغه ورسیږي، له خاورو به یې پورته کړي. تر بادامو لاندې یې رشقه کرلې وه. په رشقه یې هم غواښه مړېده. هم یې ډیره برخه نورو ته په اجاره ورکوله. له دې اجارې هم کال په کال کافي روپۍ لاسته ورتلې. وچه غله یې نیم خوره له مځکې پوره کېده. نور مصارف یې د معلمۍ له معاشه پوره کېدل. ګزاره یې ښه کېده. نور له خپله ژونده راضي و. خو یو شرف الدین ورته په زړه کې مات شوی ازغه یې ښکارېده چې نه د ایستلو و نه د زغملو. ولسوال د خپل شک د ایستلو لپاره دلته هم ورسره پالله چې هر وخت به د څه لپاره ولسوالۍ ته ورغی، ولسوال به ښه وضع ورسره کوله. خامخا به یې د غرمې ډوډۍ ته ایساراوه چې خلکو له ده سره د ولسوال دومره ټیټ پاس کېدو ته کتل، د هغوی نظر هم ور اوښت. ورځ په ورځ به یې په ولس کې اثر رسوخ وده کوله. قومي مشرانو هم له پامه نشو غورځولی. د ملا صاحب حضور په قومي غونډو کې ضرور وګڼل شو. د ولسوال هم دا خوښه و چې ملا صاحب هم د صاحب رسوخانو په ټولۍ کې ګډ وي. په دې توګه د ملا صاحب پټې غوښتنې ښې ور معلومېدې، هم ښه تر نظر لاندې ساتل کېده، هم یې قلبي تمایلات ور جوتېدل. ملا صاحب په لنډ وخت کې له جرګو، مرکو او قومي پریکړو سره هم اشنا شو. ډیر ځله به یې د ځینو خلکو نسبتا مشروع کارونه هم په دفترونو کې ورخلاصول. اوس به یې نو د پخوا په شان په میاشت کې یو 2 ځله له ولسوال سره نه کتل، بلکې 2-3 به مجبور و چې ولسوالۍ ته ورشي او څه شیبه له ولسوال سره هم کینی. ولسوال د ډیر پټ څار او بیا لیدو کتو په نتیجه کې په دې خبره باوري شو چې ملا صاحب نه مادي استفاده جوړ دی، نه د ولس بې اتفاقي غواړي، نه د دولت او ملت ترمنځ نوکان جنګوي. د وطن په آبادۍ، د خلکو په هوسایي او د امنیت په استقرار خوشحالیږي. که پردی ایجنټ وای حتما به یې تخریبي فعالیتونه کول. که په دې عملونو او دغو صفتونو برسیره بیا هم پردی ایجنټ وي، داسې ایجنټان خو دې تل رالیږدي. د ولسوال شکونو پیسې ټولولې،
ځای ارادت نیو، د څارنې پر ځای ورسره پالنه شروع کړه، نور یې ورسره له زړه پالله. کله کله به د جمعې په ورځ د ملا صاحب کور ته لاړ، ورځ به یې د حوض په غاړه د چنارونو سیوري ته ورسره په خوږو خبرو تیره کړه. د ملا صاحب ساده کوچیانه ژوند او بې تکلفه وضع یې ډیره خوښېده. د ولسوال صاحب دومره اخلاص او صمیمیت کله هم د ملا صاحب خلو شکایت ته چوله نه کړه، د هیچا بدي نه ورته وویل. کله به که ولسوال څوک په بدو یاد کړ، ملا صاحب به ورته وویل ولسوال صاحب له هر چا دا توقع مه کوه چې ستا په شان د ژوند نیکۍ او خیرخواهۍ توقف کړي. انسان وړ رنګونه، خویونه، نیتونه، عادتونه لري. ورو ورو چې تجربې وکړي، بد هم له بدو راګرځېدی شي، ځکه چې له بدیو چا خیر نه دی لیدلی. چې چیرته به ولسوال د کوم سړک د تیرولو یا د کوم ښوونځي د جوړولو اراده وکړه، لومړی سړی چې د مرستې ټټر به یې واهه هغه به ملا صاحب و. حتی نور به هم د قانع کول چې دا د عام ولس د ښېګڼې لپاره دي، باید همکاري ورسره وشي. ملا صاحب له خپله ژونده راضي و. ایله یې له خپلو هیلو سره سمه زندګي برابره شوې وه چې غرمه به له ښوونځي فارغ شو، که به یې په ښار کې کار نه و، بیا به یې ولسوال ته د ورتلو وعده نه و ورکړې، په کور به یې ډوډۍ وخوړه، بیا به یې د حوض په غاړه سیوري ته کټ واچاوه. د ترخو چایو په څښلو به یې د ژوند لحظې خوږولې. شکرونه به ایستل چې په تېر عمر یې ډاډمن او هوسا ژوند په برخه شو. خوښ و چې د خپل کور، خپل چمبر، خپل مځکې او خپل باغ خاوند شوی دی. خپل خوري، خپل څښي او د خپلو ونو سیوري ته ناست دی. ښوونځي ته هم د احتیاج له مخې نه ځي، بلکې د فارغ ژوند د شکرانې لپاره د وطن د بچو پالنې ته ورځي. د ملا صاحب 2 کاله په ارچې کې تیر شوي وو. په سر او ږیره کې سپینو ویښتو په سرو ویښتو برای موندلی و. د زړښت احساس یې کاوه، تر منډو په آرام خوښ و. بادام یې رسیدلی و چې کال به ښه راغی، کابو 200 سیره بادام به یې ټولول. بادام یې هم ښه جنس بادام و. هاخواته په چاردره کې حاجي وفات شوی و. خانګل 2 لور هم واده کړې وه، د هغې په غوښو یې شخوند واهه. ملا صاحب به په میاشت 2 میاشتو کې یو ځل چاردرې ته سر ورښکاراوه او په کال کې به یې د یو څو ورځو لپاره پاکستان ته مخه نیوله. په دیره او دامان به راګرځېد، زړې مینې به یې بوی او زړې خاطرې به یې تازه کړې. قوالۍ به یې واورېدلې، تودو سیمو په ونو بوټو به یې نظر وښویاوه چې بیرته به راغبرګېده. د ناقلونو د ضرورت وړ شیان به یې راوړل او د سفر خرڅ به یې ورباندې ویوست. شرف الدین به هم چې ډیر اړ و، کله کله به یې منډه تر ده پورې وه چې څه به یې ترې بود کړه، نورې ورسره څه شولې نه وې کرلې. یوه ورځ ښار ته لاړ. هلته خبر شو چې په کابل کې کودتا شوې ده او داود خان د شاهي نظام پر ځای جمهوریت اعلان کړی دی. لومړی په دې خبره لږ څه وغوړېده چې ښه شوه رښتینې ډیموکراسي به راشي، ولس ته به سم حقوق ورکړل شي. خو ژر دا ویره ورولوېده چې خدای دې نه کوي که پوځ نه ورسره ومنله، په ټول هیواد کې به کورنۍ جګړې ونښلي او ډیره تباهي به رامنځته کړي. په منډه ولسوال ته ورغی. ولسوال هغه ولسوال نه و، نه یې هغه مسکا په سترګو او په شونډو کې ښکارېده، نه هغه خوش صحبتي او حاضر ځوابي ورپاتې وه. په نزړه یې وویل ښه کار وشو، اوس دې خدای توفیق ورکړي، سردار صاحب ډیر وطن پرست شخصیت دی. ملا صاحب پوه شو چې ولسوال د زړه خبرې نه کوي. دا هره جمله چې راته ادا کړه 100 ځلې به یې په دماغ کې سره واړوله راوړوله، بیا به یې له خولې ایستله. ژر یې رخصت وغوښته او کاله ته ستون شو. په لار یې له ځان سره فکر کاوه، کله به یې د کورنیو جګړو ویره راور په یاد شوه، کله به یې د ولسوال وضع تحلیل کړه. یقین شو چې هغه اوس هم پر د بدګمانه دی، په دومره دوستۍ سربیره سم نه ورته سپخېده. بیا یې ځان ته تسلا ورکوله چې حالات لا سم نه دي جوت، معلومه نه ده چې لا څرنګه شي. نو ولسوال خو د حکومت یو مسؤل سړی او دلته د دولت نماینده دی، مجبور دی چې په داسې حالاتو کې له پلاره هم خبره پټه وساتي. دا یې غوره وګڼله چې څو ورځې نه ښار ته راشي، نه ولسوالۍ ته چې اوضاع روښانه شوه، بیا به له وخت سره ګام اخلي. ډېر ژر داود خان پوځ ته مسلط شوی و. کابینې ته نوي کسان راغلل، د پخوانیو لاسونه له کاره وایستل شول. بیا ورپسې د والیانو او ولسوالانو تبدیلۍ پیل شوې. ډېر نمروکي کسان په لویو څوکیو کې ناستل. پولیسو ته بیا د نیولو، ترټلو او ټوکمارۍ واک ورکړل شو. د ارچي د ولسوال پر ګدۍ هم یو خشن، بې تجربې او له ولسي چال چلن سره ناشنا ځوان کېناست. ملا صاحب دا ومنله چې کودتا د شاهۍ پر ضد نه ده شوې، بلکې د ډیموکراسۍ پر خلاف شوې ده. خیر یې په دې کې ولید چې د زړبودۍ او ناروغۍ په پلمو له معلمۍ څخه لاس واخلي او په کور کینی. استعفا یې منظوره شوه، په کور یې پښې وغځولې، د خپلې مځکې له ساحې په لږ وخت ووت. څوکه څوکه یې عادت بدل شو، چکرونه یې پرېښول، د سایکل له خیره هم تیر شو، له هغه یې هم ځان بېغمه کړ.
که به کله مجبور شو چې ښار ته لاړ شي په لیني موټر کې به یې تګ راتګ کاوه. قومي مشران درست په سوړو ننوتلي او قومي جرګې مرکې له منځه تللې وې. ملا صاحب به ډېر وخت راډیو ور وغږوله، چا یې د کور ور ونه ټاکاوه چې ولسوالۍ قومندان ته یې د سفارش لپاره ورمخته کړي. خلک پوهېدلي و چې د مشرانو دوران تیر شوی دی، اوس یې څوک په خوله پیاز هم نه سپینوي. صرف کله کله به شرف الدین ورته راغی، خو د پخوا غوندې به یې په ټیټو سترګو د جیب ته نه کتل، بلکې په زور به یې ترې ډیر څه غوښتل. شرف الدین هم په دې پوهېدلی و چې اوس نه ملا سرکاري معلم دی، نه هغه ولسوال شته چې د ملا صاحب هره خبره به یې منله، نه د سپین ږیرو هغه طول پاته دی. په لوړ اواز به یې ورته وویل: ملا، که له ځانه له اولاد سره دې ښه کوې، خوشحاله مې ساته چې سبا دې له اولاد سره ښه کوم. هسې هم د ګور په غاړه پروت یې، له ټوخي سره دې ساه وځي، سبا به دې هر څه زما وي. ملا خوار ته یې کابو 15 کاله د سر په کاسه کې اوبه ورکړي. دا اندېښنه به یې ور پیدا کوله چې اولاد به یې له دې ظالم سره څه کوي. یوه شېبه یې راډیو ته غوږ ایښی و، وایي اورېدل چې په داود خان هم ړنګه شوه. د قدرت واګې د خلق ډیموکراتیک ګوند ته په لاس ورغلي دي. سمه یې زړه ته ولوېده چې وطن پردی شو، خدای دې خیر پېښوي. د خیر کور وران ښکارېږي. د روس د غلامانو دوران شو چې آخر به له دې وطن څه جوړ کړي. کله چې نوي کابینه اعلان شوه، نور یې هم دا ومنله چې دلته پاتېدل له ځانه او اولاد سره ظلم دی. که دا ظالمان نورو ته څه وایي که نه، د ملا سړي خیر پکې نشته. په ما خو پخوا هم د جاسوسۍ ټاپې لګېدلې وې، اوس به دوی خدای خبر چې څه کانې را سره وکړي.